سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو نن پنځشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري درویشتمه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 14 سره برابر ده. زه شبنم وزیری یم او تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د بوکس ملي فدراسیون 12 کسیزه ډله چې له 9 ورزشکارانو او 3 روزونکو جوړه ده د بوکس آسیایي اتلولۍ سیالیو کې د ګډون په موخه د چین هیواد ارومچي ښار ته واستول شوه. ټاکل شوې چې یاده لوبډله به د روان میلادي کال د اګست له 15 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د آسیا له 26 هیوادونو سره په یادو سیالیو کې ګډون او سیالي وکړي. د لغمان ولایت مرکز مهترلام ښار په مرکزي جمنازیم کې د شپږ ورزشکارانو ترمنځ د پهلواني ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. د سیالۍ په لسو بیلابیلو وزني کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې له هرې کټګوري څلور تنه او په ټوله کې 40 تنه د یاد ولایت د پهلواني ټاکنیزې لوبډلې ته وټاکل شول. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې د اویا ورزشکارانو ترمنځ د کیک جیتسو سبک دوستانه سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د نویو ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې 15 ورزشکارانو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې له 14 کلونو د کم عمره 14 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د خبیب لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایله کې خبیب لوبډلې د 1-0 ګول په توپیر خپل سیال هیواد افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. سپورتي خبرونه هم دومره و. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز سرویس تر سبانې خبرونه د الله پامان.